دا چې بې مجاله یو امن ته لیواله یو. عارف لیوال ورور ته د کتاب مبارکي وایم او ډاکټر خالد زیار صاحب وایي چې هیڅ ذاتي غرض مې نشته په نظر کې. که څوک وایي زه په هر رنګ قسم خورم، ما خوړلې د پښتو د سره نه ده، زه که خورم نو همیشه د پښتو غم خورم. لیاقت لالا ته دغه شعرونه مې ځکه په دغه جوړ وي چې په ثوابۍ کې دغه مشاعره را جوړه کړې ده او هغه په خپلو خبرو کې په سر کې ووي چې دا زمونږ 5م 6م پروګرام دی او بالکل هم دغسې ده. دا سړی په شاعرانو باندې ورک مین دی او جاوید شاه درمان رور د کور ودان وي چې دومره ښه پروګرام یې د لالا په وساطت او داسې په شریکه باندې را جوړ کړو. بیا په تیره باندې دلته لیټر هاوس والا کومه ستړی کړې ده، د هغوی ډېره مننه. د سردار رو ډېره زیاته مننه چې شاعرانو له دومره درناوی ورکړو. الله دې زموږ په ټولنه کې داسې خلک ډېر کړي او ډېر زیات خوشحاله یم. صحابې خو زمونږ یو قسم د دویم کور دی، دلته چې راځو نو دلته زمونږ ډېر زیات ګران مشران دي او مونږ په دغې لارو کوڅو کې داسې ډاډه ګرځو لکه په خپل کلي کې چې سړی ګرځي. نو الله دې دا صوابې، الله دې دا پښتونخوا ټوله په امان ساتي. بس شعرونه به ووایم چې څه او زمونږ د درګۍ نه زمونږ د هسپتال ملګري راغلي دي، عزیز خاندلي راغلي دي، ملګري راغلي دي، مشران دي، استاجي راغلی دی او په خدای تعالی یقین وکړه دا شاعران نه دي خو په شاعرانو ورک مین دي او په درګۍ هسپتال کې ډیوټي کوي او بیا ورسره استاجي راغلی دی، سکول استاز دی، هغه هم د درګۍ نه راغلی دي. نو زه ډېره مننه کوم چې زه را دننه شوم نو هغوی په دغه ځای کې غږ یې راباندې وکړو. نو ما وی چې داسې خلک شته دی چې لکه پوسټ یې کتلی دی او دلته راغلی دي. نو ډېره زیاته مننه د استاجي ده دی. دغه لنډ بهر والی یو څو شعره به ووایم چې څه بېکاره ماښامې دی، خوږه یاره ماښامې دی، څه بېکاره ماښامې دی، ما نه کلک لاسونه تاو کا، خوږه یاره ماښامې دی. بی خماره ماښامې دی، څه بېکاره ماښامې دی، ما نه کلک لاسونه تاو کا، خوږه یاره ماښامې دی. ستا دعا د خوږې مورې خوشې لاره ماښامې دی، ستا دعا د خوږې مورې خوشې لاره ماښامې دی. تا له راغلمه نیازکه ستا لپاره ماښامې دی. او دغه شعرونه به هم ووایم چې بی خماره لاړمه ونګاره لاړمه، بی خماره لاړمه ونګاره لاړمه، اور دې په تا پورې شي ستا د ښاره لاړمه، ستا په تش دیدن پسې یار ترداره لاړمه، ستا نه زړه راټول کمه دا د یاره لاړمه، ستا نه زړه راټول کمه دا د یاره لاړمه، ستا په تش دیدن پسې یار ترداره لاړمه، زه په خپل نیازک پسې دی سینګاره لاړمه. ښکلې د جانان د کلي لاره ده، دا مې د ارمان د کلي لاره ده، سا مې د بېساخو ورله راغلمه، پوه شه چې د ګران د کلي لاره ده، ته پرې راله چرې خواله را نغلې، ستا هم په ایمان د کلي لاره ده. او تا وی چې زمونږ لاره څنګه ده، ما وی ستا په شان د کلي لاره ده، ځکه په وړو باندې ګولۍ ویشم دا د نیازک خان د کلي لاره ده. زه په خپل شته کور کې بې کوره یمه، مطلب مې دا دی چې بې موره یمه. زه په خپل شته کور کې بې کوره یمه، مطلب مې دا دی چې بې موره یمه، د هوس تند په ما مه سړوه، په ټوک ډوډۍ پسې سرتوره یمه، زما د مرګ داو په هیڅ چا نه ده، زه لګېدلې د خپل وروره یمه، په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب مې تش دی نو بې زوره یمه، بلا مودو شوه نیازکه یاره په یو سړي پسې بې سوره یمه. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه.